السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې چې پر دا کاټو باندې نومان لیکو، د عبدالله نوم دی یا د محمد نوم دی. دا کاټونه بیا د دوکان کاټونه دي. اوس نو دا بیا اکثره خلک غورځي. محترمه فقهای کرام وایي د الله جل جلاله د ذات او د اسماء احترام فرض دی. د رسول الله اسلام د ذات او د اسماء احترام فرض دی. د قرآن احترام، د احادیث احترام، د فقه احترام، دا ټول فرض دی. او فقهای کرام وایي هغه حروف مجرده یوازې تورې الف ی الف ب ت س بیا تر ی پورې دا حروف مجرده یو د دې ټولو احترام واجب دی، ځکه قرآن له دغو څخه جوړ دی. قرآن که تاسو وګورئ، قرآن عظیم شین الف لام، قرآن عظیم شان د الف لام تر ورناسه پورې نه انګریزي کې سته، نه بل سته، دغه حروف هجا څخه جوړ دی، الف تر یا پورې. او بل دغه حروف هجا وایي پر هود علیه السلام نازل شوي دي، دغه منزل توري دي، نو د دې احترام فرض دی. نو ځکه فقهای کرام وایي که د استنجا پر لوښي باندې توري لیکل سوي او په هغه لوښي باید استنجا نه ووهل سي. نو اوس هغه وخت رالو چې نوم د اسلام را باندې پروت دی، خو لیکن اعمال د کافرانو کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر زمانه کې به صفونه په لمانځه ولاړې، له امامه تر مؤذنه تر مقتدیانو ټول به کافران وي، دوی به په ځان خبر. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سهار به مؤمن وي، ماښام به کافر وي، ماښام به مؤمن وي، سهار به کافر. هغه د اوس وخت چې را رسېدلي. الله د نامه بېعزتي کول دا کفر دی. دا پرون زه یو بل مولوي صاحب سره روانو، دلته د سلفیانو یو پوسټرانو ورکې ځړولي دي، دفاع اسلام کنفرانس حافظ سعید پلانکی ډینګ داسې شیان ورسره لیکلي دي. نو دغه پوسټر لاندې راولېدلی دی، په مرداري کې پروت. موږ راواخلې، بیا مو دوکاندار ته وویل چې دغه پوسټر وسوځه یا یو پاک ځای کښېږده، د الله نوم کې پکښې. بیا یو بل ځای په دوکان کې ولاړم، یو کوچني هلک د کوچنی پوسټر راوړی وم، دغه سلفیانو د جلسې وه. دوکاندار ته یې ورکړې، مال کور مو خراب شه، تی خو موږ قال الله او قال رسول، خو د الله او د الله د رسول د دین رشد یې وکښله. ظالم زامنو مال دغه د الله نومانو بېعزتي ولې کوي؟ دا پوسټران پرې دیواله لګولي، پرې هغه نو چې باد راواولوځي یا باران وسي، هغه لاندې په مرداریو کې بیا پروت وي. ملایانو هم دغه چې مونه شروع کړو، د عوامو څخه به موږ څه ګیله کوو. د ملایانو جلسه یې اشتهارونه یې تصویران وي، نومان وي، پلانکی مولوي صاحب د الله نومان راسي پاکې، هغه کاغذ بیا په مرداري کې پروت دي. په مدرسو کې چې ملایان نقشې راباسي، شیخ الحدیث والمنقول والمعقول والپلانکی جان والپلانکی جان پلانکی مولوي صاحب پاکې د الله نومان وي، هغه کاغذ بل ورځ په مرداري کې پروت وي. زه د خپلو ملګرو علماو ته وایم، زه چې اول وار ناست نو خو دا د ملایي جذبه وه، نقشه مې راوایسته، پلانکی کتاب دی، پلانکی کتاب دی، پلانکی کتاب دی. دا نقشه چې مې طالبان ته ورکړله، ویې ځړوله په دغه مشتانو، وروسته مې بیا ورپام سو. زه دوی ته وایم دغه موردي داسې یو کنټرولر دی، سړی مرید چې بس لکه بجلي ته چې کنټرولر ولګوي سړی کنټرولوي. بیا مې ورپام شو په دې کې خو د الله نومان دي، دا کاغذان خو که راولوېدل. بیا ورته مې طالبان ته مال حالی اړه وایستې. دوی موږ داسې ټینګ سره شور کړي دي، نه راوړي مال پر هره طریقه چې رااړوئ. بیا نو هغه اوس له الله څخه بخښه غواړم، الله دې ته راتېر شي که ما د الله د نامه یا د الله د رسول د نامه بې احترامي کړي، الله دې مې تر هغه راتېر شي. کاغذان مو بېرته راواړول، بیا نه زه په ژوند نقشه جوړه کړم او نه یې جوړوم. نوم کې راځي، د انوم زه نه غواړم چې ځان په ناروا کې اخته کړم، د انوم زه نه غواړم، دغه نامه تېر یم. نو تجاران هم ملایان هم ټول په دغه مصیبت اخته سو، د الله بېعزتي مو شروع کړه، الله د رسول بېعزتي مو شروع کړه. پر ګونیو پر پارسلانو باندې د رسول الله او د الله نومان لیکل سوي، قسمه خوږې راځي حلواوي، پر هغه باندې حفیظ لیکلی، ملیک او رشید لیکلی. دا نور کاغذان خو مې تر اوس تېر دي، دا کاغذ چې ووینم خامخا یې رااخلم. یوه ورځ بازار کې را روان وم، کاغذان مې راواستوي، شاګرد سره و،
حاج محمد حسین وایي دا څه پکې مال په دې کې د الله نومان دي. وایي ته راکړه دلته په دیواله کې به کښېږدو. ما له دیواله کې کښېږده خو بېرته به راایله سي. نو هغه څو ورځې مې راسره و په موټر کې به ورځې موټر پرېولی. زما ورپام نشته دغه سرویس والا کاغذان لاندې غورځولي دي. ما چې موټر راوایستی کاغذان نستم. دلته کاغذان څه شو؟ وه کله وکغم دلته کاغذان پراته وه هلک. نو خو داسې درد هم راغلی دوی په راپوه هم سوله. چابک چابک سره ځغلي کاغذان چې پیدا کړو. مولي صاحب دا خو د لاټرۍ کاغذان دي. کور مو خراب شه د الله نومان پر نوشته دي. باره مې ښه پاک پرېوله بیا مې یو ځای پټ کړله. د خدای په لحاظ راځئ د الله د نومانو احترام وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د الله نوم که پر مځکه پروت و هغه څوک پرې رااخلي چې ولي وي. او د الله پر نومانو باندې موږ څنګه خیږو. تاسو فکر وکړئ دې ځای ته تاسو سوچ وکړئ. دا د الله نوم چې په کاغذ لیکلی دی یا د رسول الله نوم لیکلی دی او یا د هر توری الف بیا تر یا پورې د هر توری چې پر کاغذ لیکلی قرآن له دغه تورو جوړ دی. تاسو څنګه پر قرآن پرېږدئ؟ تاسو څنګه د الله پر نامه پرېږدئ؟ راځئ څه له خدایه وبېرېږو. راځئ له خدایه وبېرېږو. نو محترمه دا کارټونه مه جوړوه. تر دې کارټو تېر شه. تر دې ګټه تېر شه. کارت جوړ که خپل نمبر پر ولیکه. د موبایل نمبر 1 2 3 4 5. پخوا به دا دغه راتلله شان سټار به په لیکلي وو. مثلا ستوری داسې د ستوري نقشه به وه. اوس خو دا خلکو پر کموډو باندې لا د الله نومان لیکلي. پر خښتو یې د الله نومان لیکلي. العیاذ بالله. دا اوس څه حال دی؟ دا اوس څه کیسه سوه؟ په دې کې محترمینو نهایي احتیاط وکړئ. یوازې د الله نومان نه بلکې د هغې نومان. او پاته دا کوچني کارټونه سو دا به لا تقریبا حفاظت پیچه کېږي په جیب کې واچوه. دا پوسټرانو پر پارسلانو باندې دغه د نسوارو پر تیلیو باندې پر دغو شیانو باندې د انومان لیکل دا یو عظیم جرم دی. احتیاط وکړئ. اجتناب ځینې وکړئ او خلک په خبر کړي پر دې باندې. رد المحتار جلد اول صفحه 250 مبحث الاستنجا دې ته پوره وضاحت ورکړی دی او پر دې باندې تقریبا 20 منټه ما پوره بحث کړی دی او پر دې ما یو ورقه هم جوړه کړه. هغه ورقه په عربي کې هم شته په پښتو کې هم شته. نو چې څوک یې نه عملي کوي نو اوس موږ څه وکړو؟ الله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي. نو خو علما په اخته شول نو عوام به خود په اخته کېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.